دوستانو نن په دوبۍ کې افغانستان کنسلګرۍ ته ورغلی یم ترڅو ستاسو شکایتونه او هغه غوښتنې چې د پاسپورټونو بیې لوړوالي په اړه دي د ویزو په اړه یې هغه مشرانو سره شریکه کړم او دوی نه معلومات واخلم چې دوی دې باره کې څه کړي او که نه. مخکې له دې نه چې دا موضوع پیل کړو یو څه یادونه باید وکړم چې ما نن د کنسلګرۍ چارې لیدې د دوی خدمات ما لیدل خاص کر د پاسپورټونو توضیح په اړه کوم هیوادوالي چې اخیستلو لپاره راغلي وو هغه ډېر خوشحاله وو د دوی کارونه ډېر په ښه ډول او ډېر کم وخت کې کېدل. نو د ښو خدماتو وړاندې کولو له امله موږ د کنسلګرۍ مشرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه کوو. را به شو اوس د پاسپورټونو قیمتونو لوړوالي په اړه د دې په اړه مشرانو راته وویل چې موږ ستاسو واړه شکایتونه مرکز ته لیږلي دي نو هغې له لورې کومه سپارښتنه چې موږ ته وشي هغه به انشاءالله عملي کوو تاسو سره به یې شریکوو. بله د ویزو په اړه مشرانو راته وویل چې دلته کوربه هیواد سره موږ خبرې شوي دي خاص کر هغه افغانانو په اړه چې اوس مهال دوی وطن کې بند پاتې دي او ویزې د دوی د تحولاتو له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله د دوی ویزې ختم شوي دي. نو د دې په اړه هم د کوربه هیواد سره غږېدلي او نور افغانان چې غواړي دلته اماراتو ته راشي هغې په اړه هم کوربه هیواد سره غږېدلي یو. نو امید ویل چې شته چې ډېر ژر به افغانانو پر مخ ویزې خلاصې شي. کله خلاصېږي دا لا معلومه نه ده خو دا چې دوی ورسره غږېدلي دي د افغانانو مشکل ورسره شریک کړي دي نو دې په اړه به بیا کوربه هیواد پرېکړه کوي چې دوی موږ ته ویزې کله خلاصوي. خو خیر که د دې په اړه کوم څه ونه هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کوئ. مننه.